بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. دا کما خبره چې خوريږي ورونو اکثر د حرمینو نه کله د شیخ احمد په نوم باندې او کله بل یو تن وای دا مقیم د مدینه دی او بس خوب می ولید چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او ماته ویلې چې دا خبره د خلکو ته د سی وکا او دا کار بکیږي. د دې خبرو هیڅ قسم لا حقیقت نشته ده، بلکې علما کم چې محققین علما دي او هغه الله پرس خلق دي نو هغه په دې خبرو باندې پوهیږي چې د دې خلکو د خوبونو لا څه اعتبار نشته ده. د احنافو کې عالم دی مولانا اشرف علي تهانوي صاحب، هغه وایي یو رساله لیکلې ده غلط مسائل دي نوم باندې. هغه وایي زله داسې طالب وم او د مدینې نه به دا دغه راخورېده چې شیخ احمد خوب لیدلی دی. وایي موږ معلومات وکړو خو موږ د شیخ احمد پیدا نه کړو چې دا څوک دی. شیخ ابن باز رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا کم سړی چې دا نسبت کوي زه شیخ احمد یم او یا ما پلانې خوب ولیده، وایي دا کذاب وزاعین دروغجن خلک دي، وایي د دې هېڅ حقیقت نشته. او اهل علم د دې وجه دا ذکر کوي دا خلک ووایي من خوب ولیده چې رسول الله ویلي چې داسې به کېږي بیا هغسې ونه شي نو عوام په دې دوکه شوی. وګوره د رسول الله خبره وایي دروغ شوه. دا اصل کې مکذبین د نبی صلی الله علیه وسلم دي. مورونو دا پوښتونه خوروئ او ما د دې باره کې خپل ایمانونه خرابوي او هغه خلک چې هغه بیخي دا قصې د خوبونو ته دغه څیلمه کړې ده او ما خوب ولیده او خوب کې مې داسې وکړه. بعضې سادهګان پکې راشي وایي ما ابوبکر ولیده چې پلاني له ووټ ورکړه، څوک وایي ما نبي صلی الله علیه وسلم ولیده پلاني له ووټ ورکړه او بیا وایي وګوره پلانې وایي داسې ناشنا خوب یې لیدلی دی. نو ته وایي په دې خبره پوه شه چې پیغمبر دې ولیده خوب کې او یو داسې خبره ته وکړه چې هغه د پیغمبر د دین خلاف وه، نو د دې دا معنی چې دا خوب لیدونکی غټ بېدینه انسان دی. د الله بنده د بل د بوټونو خیال مه کوه، د خپل ایمان خیال وکړه. او خاص کر زه عوام الناس ورونو ته وایم چې په دې خوبونو د چا مه دوکه کېږئ. یو د انبیاو خوبونه هغه وحی وه، نور د مؤمنانو خوبونه دا مبشرات دي خو خوب ته به کتل غواړي. ابن سیرین صاحب لیکلي دي تعبیر رویا د مقدمه کې، وایي مثلا یو سړی خوب ولیده نبی صلی الله علیه وسلم یې ولیده او حدیثو کې چې د الله د نبی کوم شکل راغلی دی د هغې نه شکل بدل و، لکه مثلا ګیرې والې ده یا یې کمه کړې ده یا بل څه. وایي د دې څه تعبیر دی؟ وایي د دې تعبیر دا دی چې د خوب لیدونکی دروغجن دی، نور شیطان د نبی په شکل باندې نشي راتلی. نو خلاصه دا ده چې دا خوبونه چې دا څوک وایي چې ما رسول الله ویل او ماته ویلې چې دا کار به داسې وکړي او که ویې نه کړي نو چاته به 20 مصیبتونه ورسي او چاته به 1000 ورسیږي، یا د شیخ احمد په نوم چې د مدینې نه کوم خوبونه دغه کېږي، یا نو دا ټول دروغجن خلک دي. ابن باز رحمت الله علیه وایي او احناف علما هم دې ته دروغجن ویلي دي. ډېر احتیاط وکړئ دې خبرو کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له دې دروغجنو فتانینو کذابینو وزاعینو نه وساتي.